د چمن پرلط 2 میاشتې وشي خو لا هم د پاکستان حکومت د پرلط غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د پاکستان له لوري د سپین بولدک چمن پر دروازه د پاسپورت د جبري کېدو په غبرګون کې د پیل شوي پرلط پرون دوشنبه 2 میاشتې پوره شوې. پرلط وهونکي وایي د سپین بولدک چمن پر دروازه په پاسپورت او ویزا تګ راتګ نه مني. د سویلي پښتونخوا د چمن ښار زرګونو اوسیدونکو د اکتوبر میاشتې په 20 نیټه د پاکستان د هغې پرېکړې پر ضد پرلط وواهه چې د سپین بولدک چمن په دروازه یې تګ راتګ په پاسپورت او ویزه وشي. دغه پرلط وهونکو د اعتراضونو له بېلابېلو لارو چارو څخه کار واخیست چې پاکستان یې غوښتنه ومني. د پرلط وهونکو په ملاتړ لومړی د سویلي پښتونخوا کې سلګونه ماشومانو د کفنونو اغوستلو سره لاریون وکړ خو د پاکستان حکومت په وړاندې بې ځوابه پاتې شو. د چمن پرلط غړی حافظ عبدالخالق وایي موږ د خپلې پیل شوې مبارزې څخه نه په شا کیږو. ماشومان مو په سپینو کفنونو کې ورته راویستل، د خپل حق غوښتنې لپاره مسالمه مبارزه پیل کړي خو د پاکستان ظالم حکومت زړه سوی نه لري او زرګونو خلکو روزګار ادرس یې بند کړی دی. د یادو پرلط وهونکو په ملاتړ تېره اونۍ په یو بېساري اقدام سره د سویلي پښتونخوا سلګونو معلولانو لاریون ترسره کړ. لاریون کوونکو د سپین بولدک چمن په دروازه د پاسپورت او ویزې د جبري کېدو پر ضد شعارونه ورکول او د پاکستان له حکومته یې غوښتنه کوله چې خپله پرېکړه بدله کړي. د چمن له غړي اتحاد مشر او د پرلط سرلاری غوث الله وایي ماشومان، معلولان او د لوړ عمر لرونکو کسانو له لوري د لاریونونو او اعتراضونو وروسته بیا هم د پاکستان حکومت زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او د پاسپورت په اړه د پاکستان خپل سرې پرېکړې پر ضد به مزاحمت همداسې روان ساتي. د پاکستان له حکومته موږ ښکاره غوښتنه لرو، هغه دا چې د سپین بولدک چمن په دروازه پاسپورت نه منو او موږ خپله له دې غوښتنې نه په شا کیږو. 2 کاله مخکې هم د پاکستان د دغه ډول پرېکړې پر ضد موږ د پاکستان له حکومت سره اخو ډب وکړ، ملګري مو مړه او ټپیان شول. دا ځل هم که د چمن اوسیدونکي مړه کېږي خو د پاکستان د یادې پرېکړې ته به غاړه کېنږدي. د بلوچستان ایالت ځایي سیاسي ګوندونو او د پښتون ژغورنې غورځنګ هم له دغه پرلط څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او د پرلط په ملاتړ د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې لاریونونه ترسره کړي. خو د دغو ټولو اعتراضونو سره بېره هم د پاکستان حکومت د پرلط غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د سپین بولدک چمن په دروازه د پاسپورت او ویزې په جبري کېدو سره د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د زرګونو کسانو کاروبار زیانمن شوی او زرګونه کسان وزګار شوي دي.